اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د ام ایس ایکسل 2010 کلاس سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هدایت الرحمن یوسف زه. ګرانو قدرمنو کتونکو ام ایس ایکسل چې د مونږ تر دې وخته پکړو نور مخ په وړاندې به ووځو، نو راځئ زما سره اوسئ. ګرانو قدرمنو کتونکو د کلاس شروع کول نه مخکې زما یو عاجزانه درخواست دی تاسو ته، چا چې تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه در سره سبسکرایب کړئ. ګرانو قدرمنو کتونکو ام ایس ایکسل چې دا زما سره اوپن دی. ام ایس ایکسل کې د دې وخت پورې مونږ کړي مینیوز مونږ کړي، پیج لی آوټ مینیو مونږ کړي، انزرټ مینیو کړي، مونږه هوم مینیو مونږ کړي. نن به مونږ کوم مینیو کو فارمولا مینیو به شروع کو. پیج لی آوټ مینیو چې زما سره تر سره شوی و، نن به مونږ سجل کو فارمولا مینیو به شروع کو. فارمولا مینیو کې چې زما سره پای کې فرست آپشن راځي آټو سم راځي. آټو سم کې تاسو چې کومه ډیټ اغستې هغه به ډومبې سلیکټ کوئ. دا غي نه وروسته بیا په دې آټو سم باندې تاسو کار کوئ. فرض که زه چې دا دې زه جمع کړم نو په دې سم باندې به کلیک کوم. دلته زما سره د هغې چې دی دا 277 چې زما سره دی د دې سم راغی. فرض که زه یم چې د دې ماله ایوریج معلوم کړم، ایوریج زما سره راغی، دا یې راغی 110.8 زما سره د دې سره راغی، د دې زما سره ایوریج راغی. فرض که زه یم کاونټ نمبر 100 نمبر دې ما الله کړي، د ما چې کومه ډیټا سلیکټ کړې په دې کې 100 نمبر دي، نو هغې ماله 6 نمبر دي په دې کې. میکزیمم نمبر ما ته راکا، مینیمم نمبر ما ته راکا. مور فنکشن تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ، ځانه ورکولی شئ، د دې ځای نه اخیستی شئ ځانه. دې ځای نه زما سره چې دی سلیکټ فنکشن و، دلته مختلف قسمه فنکشن ماله راکړي، تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ، هغه فنکشن اخیستی شئ دلته اپلای کولی شئ. بل چې پسې راځي ریسنټلی یوز، نو ریسنټلی یوز زما سره څه دي دا فنکشن چې ایوریج مونږه سم او کاونټ نمبر میکزیمم او ساین دا ټول چې دي دا مونږه ریسنټلی یوز کېږي، نو د دې وجې نه دا مونږ ته په دې کې راکړي، د دې ځای نه تاسو دا سجل کولی شئ، اپلای کولی شئ. زما سره دا چې دي زما سره مختلف قسمه فارمولاز ما الله کړي. فاینانشیل فارمولاز دي، فاینانشیل فارمولا چې دا دي دا زما سره دي فاینانشیل فارمولاز، تاسو دلته اپلای کولی شئ. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا به راتلونکو کلاس کې سجل کو، په تفصیل سره به وایو. بل پکې زما سره راځي لاجیکل کې هم دا فارمولې دي. دلته پکې ټیکس راځي، ډیټ اینډ ټایم فارموله پکې راځي، لوک اپ اینډ ریفرنس پکې راځي زما سره، میتھمیټکس اینډ ټرایګنومیټریک فارمولیز پکې زما سره راځي، مور فنکشن پکې راځي د دې ځای نه، سټیټسټیکل انجینیرینګ او کیوبیک او انفارمیشن او کمپیټیبلیټي دا مختلف قسمه دي. دا موږ په راتلونکو کلاسز کې سجل کو، په تفصیل سره به وایو.